الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي په طرفونه ما نن بیا غواړو چې مایکروسافټ وینډوز 10 بشپړ درسي کورس باندې پیل وکړو. د هغې څخه نن درس دی 5م درس. رایټ کلیک پراپرټي او سیسټم اپس. نن موږ دا دوه موضوعونه دي چې هغې څخه لومړی به دغې سیسټم اپس باندې کور کوي. خو دا کې دا کمانډ مې کور وکړو چې څه مې وخته معلومات بیا درکوم که نه. د هغه ریسټارټ دا معنا کوي چې کله ته کمپیوټر ته کوم پروګرام انسټال کړې یا کمپیوټر نه مصروف شولو که نه په هغه وخت ته غواړي چې کمپیوټر بیا ریسټارټ کړي بیا یې چالان کړي. سټارټ باندې شروع کول سټارټ کول خو ریسټارټ باندې دوباره سټارټ کول مانه دې بیا چالان کړه کمپیوټر چې سلو وي کورنګي سپیډ یا زوتیږي بل دا چې په کوم پروګرام انسټال کړی وي اده نه پیژني تاسو په دې سټارټ کړی نه وي کله ریسټارټ کوي کنه اوسه پروګرام پیژني. شټ ډاون بټن کمپیوټر شټ ډاون مطلب کومل په ډول ته کمپیوټر بندوي مکمل باندې کې کنه غوړي چې شټ ډاون کې مکمل کمپیوټر ته بندول شي یو به ته د خیر ټو پروګرامینګ نه جهاز خو سکري ټو استعمال ضروري ادي خلک د کمپیوټر دي. سلیپ بټن د کمپیوټر چې کې بذات خلک ته بیا لکه ویډیو یا خو ویول دي چې کنه ما دا چې چارج دوه چارج نه وای کوم پروګرام خو سکري نه بندوي په دې حالت کې وي چارج کم وي مګر دا چې کمپیوټر په چلان وخت کې واګ غنټه بیټري شي کنه کله چې سلیم موډ ته وړوي کله چې واګ غنټه شم بل کنیکټ کا बता के हाइपरनेट पर बटन शट डाउन सरा हाइपरनेट शट डाउन कदा पार को शट डाउन कंप्यूटर मुकम्मल रूप से बंद हुई कि प्रोग्राम में फुस कड़े आगा बंद हुई आदि खलत थी खुदा हाइपरनेट के दा खुशियत पे क्यों कंप्यूटर में बांध लो दा से पहुंच के बरे का बांध है लेकिन प्रोग्राम में के खुलसी आईना बंद हुआ वावर द्वी पिंजो म्याश पिग म्याश का ना कंप्यूटर के चार्ज खत्म ना हो कंप्यूटर वो के चार्ज हो तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हो तो बया एक प्रोग्राम दखल जाशी د وانه وی کوم په دې کړو هغه کور به کړو نو هي په دې دغه پرو سلیپ بټن موږ کور ته پکړو دا کې بل بټن دی دغه نه ورسته بس سیټینګ دی دا سیټینګ دی د سیټینګ کې سور داس پکې دی دی ویني دا کم از کم دا هر اپشن کې واور داس پکې دی کنه دا میته به آپشن بیا یې تر خره پروژ کې کوم آپشن ټول پکې میته پکې یای خدا نه کې اوس پکې قط پیژنې دا به میته دغه ورته چې کله میته سٹارټ مين داخله ځکه دا د نوټ فیډ ور فیډ فلم پروګرام خلاص کړ دغه ورته میته بیا د سیټینګ باندې دار شروع کوي سیټینګ نو څه کمپیوټر بنل دی قدم په قدم دا د فیچر دا مې لکه موبایل نه دی کنه تاسو هر موبایل ویډیو زونه فولډر لري او تاسو مثلا شي پر کنه کمپیوټر دا زونه فولډر لري چې فیچر دې پر زونه فولډر دو ډاکومنټ پر کې اسناد پر زونه فولډر دو او تاسو ویډیو په زونه کنه دا اکسنه چې دمه تکلیف وکړي اکسو داخل لاجه کوم دغه اکسو ته بل ځای نه وتلاشي دیس پی سی یعنی دغه پی سی نه وتلاشي تاسو نه جوړ دیس نه وتلاشي وین دا کې فيكسر فورم فولدر فورتاي بتلاشي خو بل يلا بتلاشي لك استرغل في سنه دنا بتلاشي تو دي كان كلا بتلاشي فيكسر تبني بتا طريقه بتلاشي دي زنا بتلاشي بدريام طريقه دي زنا بتلاشي دي ابز نبيني دي كليك اوكي دي زنا بتلاشي دي ده كيف فيكسر مثلا مختلف اللي هذه كنا سول يار نت مثل داخل جاشي خو دا کې ځکه لاندې وړای دا چې کوم شي لکه کویک لنچ سره ګوري دا یې خوند کوي کنه چې د څه مثلا لاند کلیک وکړه ډایرکټ تامر بدا فولډر ته داخل شي نو دا پیکچر فولډر دې د استعمالي بل ډاکومېنټس ډاکومېنټ دا باندې کې اسناد په خزه کې پہله په څه دی اپ ډاکومېنټس ته کې ډاکومېنټ پر اسناد دی کله ډاکومېنټ کلیک وکړئ نو ډاکومېنټ دا کمپیوټر په صفر دا ډاکومېنټ یا فیکچر د واسطه موجود وو لوکال ډیسک کې دی هو لكن موجودين نو دا ډاکومېنټ اذا نه وتلاشي سٹارټ فينونا سميل لاره وتلاشي ډاکومېنټ تا یې غنا وتلاشي دیس بیس نه وتلاشي دا ډاکومېنټ داس کا وستا هو دا غاځي کې داخل شو بده کې دا مینو کا وتلاشي کوم دا مینو چې دا کې وتلاشي څنګه د پکچر ته وتلاشي
دا کې ډاکومنټ دی وشا بل یار ته ځنا ورتلا شي ته کوم ځکه پروفایل لا کدا فولډر سم مختلف چې پیځای کنه کمپیوټر فایل کنه دي دا بلډر نه کنه چې تر جوړه بلډر نه کنه تر جوړه کنه دي خو دا په کمپیوټر کې موجود دي دا ځنا ورتلا شي ویني دا ځنا ورلا نس کې ډاکومنټ په مسله هغه فولډر پروت وي پیک چاته ورتلا شي پیک په نو فولډر خامخا به پر دا دي دا ورتلا شي بل دا کې دا اکاونټ دا بیا دا کې اساس چې کله مې کمپیوټر بنل ته ورسېږي د دې ځای باندې کله ته کلیک وکړئ دا کې بیا څو اپشن موجود دي مده کې څو اپشن موجود دي خو چې دا هو اصلا کې د مو یوزر جوړ کړی دی خو دا یوزر دا ځکه کې درې اپشن موجود دي کله چې ته خپل یو پاسورډ جوړ کړې دا کې ته درې اپشن پته چې ته یو ساين اوټ وای ساين اوټ دویم لاک دریم چینج اکاونټ سیټینګز دا اپشن ساين اوټ خو نو نه پاتې لګي د وښینا وتل په مکمل لکه سره کوم د سٹارټ د ساين اوټ دا کا یو کې سم کور کې خو په ساين اوټ ریسٹارټ کې پاتې ځای ریسٹارټ نه چې وته مکمل ته د پروګرام نه وبسي مکمل ته د ارسن وبسي کنه چې ته بیا د اخر څه ته متقیم ته هغه یوزر ته بیا خو د ساين اوټ کې دا د دوازي پیجره کوي ساين اوټ کله چې ته غوړې چې ته بل یوزر بل اکاونټ داخل په کمپیوټر کې مثال یو اکاونټ نه دوه درې څور اکاونټ دي کنه ته کوم ټیم کې جوړ کړی دي ته غوړې چې مثال هغه بل د اکاونټ کې داخل یم زه غوړې بل اکاونټ ته وړم بل غته دې چې غوړې ته زیرو ساين اوټ کې چې ساين اوټ نه ورسره ته بل اکاونټ ته لاړې دا مستقیم نشي لکه سره کوم دا او دا کوم دوه اکاونټ جوړ کړی دي زه غوړې چې د دوه اکاونټ یو اکاونټ ته ورشم کنه زه ته ساين اوټ کې بل بتا کې دویم اپشن دی لاک لغوي بنا کلب کول یا بندول دا هغه وخت چې مالکی ته لاک اپشن کنا چې زنه وخت المزر ټیم دی یا بس ضرورت ہے کنا په ټیم کې ته یا په سن کې نو سی یا په اداره کې نو سی کنا ته دا وړي چې کمپیوټر د بس داخل نشي ممکن یا کوم مهمه ډیټا د اسناد دي کنه څه غو نه سي کنا دغه د پر لاک بٹن میں کلیک وکړه کمپیوټر لاک با صورت په کمپیوټر کې هغه پروتي پاسورډ څنګه هغه پاسورډ نه پته کته لاک نو وړه یا کنه چې دا بٹن دا یا سپیس بٹن والو یا انټر بٹن والو ډایرکټ مستقیما یک قتل فی لاک بٹن ته لټی خو دا لټی خو ودا کې دا دوا قدر کوي دا سره ته خو ساين اوټ کی نه واجب کې پاسورډ ورکړه به ته داخل شي دا لاک بٹن دې پر کوم وخت ضرورت واخلي ته چې سلیپ کوي یا ریسٹارټ کوي کنه نو دا ته نو چې ریسٹارټ کوي ته پروګرام نه مالدوري کسان نوٹ کې یا پروګرام نه مالدوري کا سلیپ وټه د مکانې ډایرکټ وټه خطر لاک د ګډو وټه کمپیوټر سٹارټ اچھا شاټ تا کو روکه به ته به داخل شي دا لاک بٹن دې په سیمه کې خو لاک اپشن به ودا کې چینج اکاونټ سیټینګ دی د چینج اکاونټ سیټینګ دا مکمل اور 10 پکې ده خو دا به مې څه دې کې ته مثال اکس ته ولوي اکاونټ ته ولوي پاسورډ ولوي دا ولې د کورس نه ده خو د کلمې څه ورسېږي خبره پسې دی هغه سره د بلېږي ته اکاونټ سره بلوي ته پاسورډ سره د ورکوي کنه تصویر سره بلوي بل اکاونټ سره د پیدا کوي کنه دا دې پتا ټول د کې ټول معلومات پرته دي چې کلمې څه ورسېږي